हमारे आका हमारे मौला इमाम आज़म अबू हनीफा। हमारे आका हमारे मौला इमाम आज़म अबू हनीफा। हमारे मलजा वालिहि वअस्हाबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना वइन लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना इग़फिर ली वलिवालिदैया वलिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवल इस्तिफ्ताह मादन او खजाना पदी की څنګه دی؟ اول کچېره معدن او خزانه فهم وکي اغه خزانه دی توای چې د یو چا پټوي، معدن دی توای چې اغه د یو چا پټ نه وي، د مځکې رګ وي. دا د معدن ترجمه ده موسعی فقیه په 128 جل کې راخستی دي. معدن خپل په کور کې پر درې قسمه دی. په دې کې وسوشر زکات ستا ابتدا بتوفیق الله تعالی. یو هغه دی چې ور هغه په بلیږي لکه سره زر، سپین زر، کلاین، مس. دوم دا دی چې ور نه په بلیږي لکه ګچ، یاقوت، زمرد، ملغلرې. دریم قسم هغه دی چې ویلې وی لکه تیل، هغه ویلې وی لکه تیل، مبلین، ډیزل. په دغه درو قسمو کې دار یو جلا جلا حکم دی. اول هغه قسم چې ور هغه ور ویلېږي په هغو کښې خمس واجب دی. اول قسم چې په ور سره نه ویلېږي په هغو کې په اتفاق په اجماع سره شی لا نه واجبېږي. هغه که ملغلرې پیدا کړي، که یاقوت پیدا کړي، که زمرد پیدا کړي، که ګچ پیدا کړي. او هغه قسم چې ذاتي ویلې وي په هغو کې هم شی نشته. ما په خبره سر خلاص و لکه تیل په دې کې هېڅ شی لا نشته، نه خمس پکښې دی نه شی. اوس نو هلته تاسې زده کوئ یوازې دغه لکه سره زر، سپین زر، کلاین، مس دا شان ګوره دې ځای ته. او نور که ګچ وي، که یاقوت وي، که زمرد وي، که ملغلرې وي، هر شی او که ویلې وي په دې کې هم نشته. فهم وکړئ دا ټوله هغه مبسوط د امام سرخسی هغه دوهم جلد 290 او فتح القدیر هغه دوهم جلد 249 او فتاوی نطف 115 نطف الفتاوی او بحر رایق 408 دوهم جلد او بدایع و صنایع 190 هغه دوهم جلد او تبیین الحقایق دوهم جلد 2 او کتاب الفقه على مذاهب اربعه 519 جلد اول او نهر فایق 450 جلد اول او هندیه 180 جلد اول زاد الفقه 102 او تاتارخانیه هغه 340 جلد منتقل ابور 212 او مجمع الانهرم 212 جلد اول دور منتقا هم او سراجه 125 او فتاوی محمدیه 204 او حویل قدوسی 295 جلد اول فقه اسلامی وادلو تو 355 هغه دوم جلد او په خیرات جاریه یو نیویمه صفحه داو او موسعی فقهیه اصولو 4 جلد اول او بدایع و صنایع اصولو 5 جلد اول. اوس نو دلته بیا دغه ځای ته پام وکړئ که دغه معدن په خپل ملکي سرای کې پیدا کړي، په دغه معدن کې اختلاف دی. اوس نو اول ته ګورئ امام صاحب او یارانو امام په مابین کې اختلاف دی. بیا اختلاف د ابو یوسف صاحب وایي چې هېڅ شی نشته پکښې، او طرفین وایي چې خمس پکښې دی. فتوا پر قول طرفین او که چیرې معدن په هغه مځکه کې پیدا کړي په دې کې اختلاف نشته، بالاتفاق خمس پکښې دی. یو دا دی چې خپل په مځکه کې پیدا کړي، بیا دغه ځای زده کړئ په دې کې اختلاف دی. هغه طرفین وایي پکښې دی خمس، او امام یوسف صاحب نه دی فتوا د طرفینو پر قول ده. او که په هغه مځکه کې پیدا کړي بالاتفاق نشته. دا ته چې واورئ هغه موسعی فقهیه 190 28 جلد او بدایع و صنایع 195 دوم جلد او فقه اسلامی وادلو 455 هغه دوم جلد دا پام کوي. او رد مختار در مختار دوم جلد 50 او نصب الرایه 290 او کتاب الاختیار 192 جلد اول او عائشه د ابن عابدین هغه 14 دغه 8 جلد 14 او بحر رایق 410 دوم جلد او قول راجح 115 جلد اول او هدایه 102 جلد اول هغه او عمدة الرعایه 445 او تاتارخانیه هغه دوم جلد 240 بنایه 428 دوم جلد او مجمع البحرین 195 او
ملتقل نیرین 195 او حوی قدوسی جلد اول 295 او تحفة الملوک 118 او فقه حنفي هغه 220 دوم جلد دا خدا سو او نتپم 114 دا خدا سو او که چیرې راولاړ سو دا خپل په دار کې پیدا سوله خپل په دار کې هغه په سرای کې پیدا سو په دغه ځای کې بیا اختلاف دی ابو یوسف صاحب محمد صاحب په دې کې خمستی او ابانی پر رحمت الله علیه وای په دې کې هیڅ چیلا نشته دلته بیا فتوا د چا ده هغه د امام صاحب پر قول باندې زما خبر ته غوړ نسل هغه په سرای کې پیدا سو په دې کې شی نشته ما خبره به ان شاء الله پوسې ویاس کنه ګوري دلته بیا هغه قول راجح او صح کول هغه د چې په دار کې پیدا شي په دې کې بیا څوک پیدا نشته بل طالبانو خزانه د خزانه د غمال توای چې هغه د انسانانو په مځکه کې یو شی پیدا شي خدا اصل شی پکې شي دغه نو خپل پکور کې حکم د خزانه دغه توای کچیر پراغه شي باندې چې دا شخص پیدا کړی علامه د اسلام مثلا کلمه د شهادت پر و یا قرآنی آیاتونه پر و یا د اسلام بل علامه پر و چې دا سره پیژني چې دا د مسلمانانو دی نو دا شی حکم د چا لري هغه د نقطې لري هغه تر هغه وخت پورې چې پاته وي دی بیا دغه قریبانو واغو ټولو خلکو ته هغه څوک کېږي وسپاري دا و بیا به دغه کېږي دا د او که چیرې پر دغه پیدا شوي شي باندې علامه د کفر مثلا د صلیب عکس پر یا نور د کفر علامې په دې کې بیا خمستا هغه نورې څلورې سیه د پیدا کوونکي دا فتاوای تاتارخانیه 244 جلد حکم د لوکتیا دی او بدایي و صنایع 19 جلد دوم جلد 19 صفحه او د مختار دوم جلد 50 صفحه او هندیه جلد اول 102 او فتح القدیر هغه 244 دوم جلد او باری رایق 411 دوم جلد تبیین رقایق 290 دوم جلد او کفایه هغه دوم جلد اویایمه او دغه بل هدايه و د هندیه سور 15 جلد اول بنایه 408 دوم جلد او هم د طریعه 450 صفحه دوم جلد او چراجه اصول 250 خلاص والله دا یو وسوله بل استفتاء هغه دا ده چې یو سړی 10 لک روپۍ لري پر بل چا پور باندې وي اوس دغه پور روپۍ هغه زکات پر دې سړي ستا کنهشته دا دومه ده زموږ څلورمه مرحله ده څلورم به درې به مخکې تېر سوي الابتاء بتوفیق الله تعالی دلته درې صورت دي اول صورت دا دی چې دغه پور دی قوي وي لکه سم د مال د تجارت یا قرض دا پر یو سړي باندې دی یا دا سړی خپله په مقر دی مدیون یا شاهدان پر ستا په دغه اول صورت کې دا تفصیل شته که چیرې دغه مدیون معسر و مسکین وي چې هم نه درلودی او بیا په دغه وخت کې هېڅ یوه خبره نه چې پر دنیا نه درلودی د ګردو روپو څخه خلاص نو په دغه صورت کې که د ټول رو بخشي ټول پور ساکت دی او که د نصف رو بخشي دغه نصف زکات ساکت دی که ټول رو بخشي ټول ساکت دی او په دغه وخت کې پر د زکات نشته ولې دا په حکم کې دی هلاک دی استهلاک نه دی د استهلاک په صورت کې ستا بیان درته کوم څه معنا زه اوس یو خبره درته کوم زما روپۍ دي کال پر تیر سو ما په کسته نه دی هلاک کړي په لک روپۍ کې هغه یو 50,000 هلاک شوې چې هلاک رسولې د 50,000 زکات را باندې ستا که لک سره هلاک رسولې هغه د لکو سره زکات ساکت دی او که په کسته هلاک د لک روپۍ د ټولو زکات را باندې ستا دا خو دا که چیرې مؤثر غني و دغه مدیون مؤثر نه و غني و دغه د غني و نو دا حکم دی بیا دغه مخکې حکم سجلا دی د فقیر هغه بیا دا دی چې په دغه وخت کې هغه چې هر څومره د پلاس کې وي بیا دا زکات یې پر ده باندې څوک سته هغه سته هغه به دی خامخا ورکوي دغه پر دغه باندې فتوا ده نو بیا زکات د داین څخه نه ساکتېږي ځکه په دغه صورت کې چیرې هم دی ور وبخښي له عام استهلاک دی له عام استهلاک دی په دا وخت کې هغه په صورت کې د استهلاک چې وخت کال پر تېر شي پر سړي زکات لازمي درېیم هغه دین دی چې ضعیف دی هغه دا دی چې بدل د یو دای شي چې مال نه وي لکه مهر یا وصیت یا بدل د خولي یا طلاق پر مال په دغه دواړو صورتو کې که داین خپل مدیون ته خپل پور ټول یا باز ور معاف کړي نو د داین څخه دغه معاف کړي پور زکات ساکت دی مطلقه که مدین مؤثر وي که مؤثر وي په دا وروسته کې چې هغه که بدل د خول وي یا د مهر روپۍ وي که زما پر تا باندې وي ما راولا کړه تا ته در وبخښلې بس که ته مسکین یا که ته غیر مسکین یې پر ما باندې څوک نشته پر ما باندې زکات نشته دا پام ورته وکړي هغه دا دی دغه الفاظ د کوي است څه معنا میړه ماینې راولا کړه میړه ته روپۍ ور وبخښلې میړه ته روپۍ ور وبخښلې دغه روپۍ زکات پر ښځې نشته پام وکړئ یا د خولي روپۍ د خوله د ښځې سره کړی د میړه و ښځې ته بیا ور وبخښلې همدغسې دا مراقیل پله
هغه 15 صفحه ده او د مختار 40 صفحه دوم جلد دی او بحر رایق 315 صفحه دوم جلد دی او فتح القدیر 160 صفحه دوم جلد دی او هندیه 140 صفحه جلد اول دی تبیین الحقایق دریم جلد دوم جلد دریم صفحه ده دغه دوم جلد درشم صفحه ده او عائشه تاتای پر د مختار 411 صفحه واللہ سبحانہ نہ کوئی امام تم سا امام اعظم ابو حنیفہ ملا نہ کوئی امام تم